آزاد میډیا یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. طالبان وایي د سړي تښتونې پیښو ضد یې جدي اقدامات کړي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د سړي تښتونې د پیښو د مخنیوي لپاره یې جدي ګامونه اخیستي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د فبرورۍ پر 10مه شپه مهال مشال رادیو ته وویل چې په وروستیو کې د شویو اختطافونو یو شمېر عاملان یې نیولي دي. نوموړي دعوه وکړه چې تېره میاشت یې د سړي تښتونې د 19 پیښو مخه ونیول او دا ډول یې یرغمل شوي کسان خوشي کړل او برمتګر یې ونیول. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په سرښار کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د خلکو د تښتونې پیښې زیاتې شوي دي. د فبرورۍ پر 10مه د افغانستان یو شمېر ځایي رسنیو راپور ورکړ چې په کابل کې تښتونکو یو صراف تر هغې وروسته وواژه چې پیسې یې هم ورڅخه اخیستې وې. همداراز راپورونه وایي چې د غزني پوهنتون د شریعاتو پوهنځي مشر سید آصف هاشمي چې شاوخوا 3 میاشتې مخکې په غزني ښار کې تښتول شوی و وژل شوی دی. بلخوا په کابل کې د ښځو د حقونو د 4 فعالانو د بېدرکۍ موضوع پر نړیواله کچه غبرګونونه پارولي دي. ادعا کیږي چې طالبانو به دا ښځې تښتولي وي، خو طالبان دا ادعاوې ردوي. قدرمنو لیدونکو، تاسې د ذبیح الله مجاهد د څرګندونو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظریات له موږ سره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.